السلام علیکم ورحمت الله. زما ویډیو صرف ستاسو د پوهې لپاره ده. خپل مطلب ته اخلي او علاج په خپل علاقه کې کوي. د 3 او د 12 کالو په عمر په منځ کې ماشومان وي د اغي د شپې په خپو باندې دردونه راځي. دي ته وي ګرووینګ پینز، مطلب د لویدو دردونه. اگر چې د دې تعلق د لویدو سره شته دی نه، خو د ماشومان تمام ورځې منډې ووهي او په هفته کې 2 یا 3 شپې په درد راځي. هغه درد به په دې ځای یا په دې ځای یا په دې ځایونو باندې وي. اکثر د ماښام په ټیم کې یا د شپې او یا کله ناکله د شپې د خوب نه هم راویښ کی. پریشانه کېږي ورته مو. کله چې دا مرض وي نو هغه ځای به سور کېږي، اب پړسیږي او هغه به خپېړه کولی هم نشي او هغې له چې ګوتې وروړي نو دومره درد به کوي چې ټوپ به ورسره وخي. نو بیا شی مرض بل شان دی او هغه به بیا ډاکټر له بوځئ. خو دا ماشوم به ډاکټر له نه بوځئ. څه چل به وکئ؟ د شپې لږ غونته کې مساج وله وکئ. ګرمه کپړه په ګرمو اوبو کې یا د ګرمو اوبو بوتل به راواخلئ، د دې خپو خواته به ورسره ځای په ځای باندې کېږدوئ یا به پرې وله لږ غونته کې ټکور ورکئ یا به کپړه راواخلئ د خپې به وله وتړئ او بروفین یا پیراسټامول به وله ورکئ. خو دا مرض دی نه او د دې ماشوم هیڅ قسم نقصان نه جوړیږي او هیڅ قسم سیواګر علاج نه غواړي او هیڅ قسم ټینشن نشته دی. نو ځان له هسې تاوانونه مه کوئ. السلام علیکم.